د فامیل د څوک شهیدان شو؟ 11 کسونه 12 کسان 11 کسونه چې شهیدان شو او تن لاس به د زخمیان شو. واقعا به مو ودردی څوک کاش که مو د خوشحالۍ خبرونه سره شریکولی. بس بچیان مسیری کوله سیدینا سیری کوله چې میر در خوس کا دوری کا आवाजونه راتل دی غری کا आवाजونه راتل بس خپل د ذکر تاسې خپله تصور وکړئ چې کله د شپې په خوب ویده یاستئ او ناڅاپه دغسې حالت راشي او کله چې راویښ شئ وګورئ چې هر څه ړنګ شوي، هر څه لولپه شوي، خاورې را انبار شوي او کوچني کوچني ماشومان مو درته نارې وایي چې ما بچ که، مېرمن نارې وایي چې ما بچ که. څومره سخت حالت دی دا، واقعا قیامت دی. برداشت یې څومره سخت دی. دوی په سترګو لیدلی، زه یې تصور نشم کولی. دوی په سترګو لیدلی، د حالت په تېر شوی دی. قیامت دی، بلکل قیامت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. څو شېبې مخکې مې په پکتیکا کې او شاوخوا سیمو کې زموږ د هغو ځپل شویو افغانانو ویډیوګانې کتلې چې څو تکړه ورونه هلته ورغلي دي او د دوی سره خبرې کړي دي. ویډیو مې کتله، واقعیت زړه مې ودردېدو او داسې ښکاري چې زموږ په دغو دردېدلو افغانانو باندې قیامت تېر شوی دی، له قیامته کم نه دی. شپې ټول ویده یي، په درانه خوب باندې ویده یي، ناڅاپه درز او دروز شي او ټول پکې چې راپاڅېږي، د چا خویندې، د چا میندې، د چا مېرمنې، د چا بچي ټوله خاورو لاندې شوي دي او وژل شوي او شهیدان شوي دي. د دوی دغه کلکو زړونو ته مې فکر شو چې څومره کلک زړونه الله پاک دوی ته ورکړي دي، سره له دې چې دومره غمجن دي، بیا هم حوصله لري، وس لري، توان لري، ولاړ دي. بیخي ماته بیخي دردونکې او زړه بوږنونکې ده چې انسان داسې حالت ګوري. راځئ د څو شېبې دا ویډیوګانې وګورئ، تاسې خپله فکر وکړئ چې دوی څومره کلک دي، زړونه د دوی څومره کلک دي. که بل څوک د دوی پر ځای وی به زړه یې چاودلی وی د هغې نه. ځینې خلک دي حتی د کورنۍ 12 غړي یې له لاسه ورکړي، ځینو 9، ځینې 15. دا ویډیوګانې مې کتلې، دغه خپل تاثر غواړم تاسې سره هم شریک کړمه. راځئ دا ویډیوګانې وګورو، د دوی خبرې واورو چې څه یو حالت تېر شوی دی هلته. موږ لرې ناست یو، فکر کوو چې هلته به هر څه خیر و خیرت وي. دغه وخت دی چې موږ خپل غیرت ثابت کړو له خپلو هېوادوالو سره. دوی ستاسو مرستو ته اړ دي، مرستې وکړئ، ځانونه ور ورسوئ. که نور څه نشئ کولی، دغه خیریه بنسټونو سره چې تاسې پې اعتبار لرئ، دوی سره مرسته وکړئ. د دغو ځپل شویو او دغو دردېدلو هېوادوالو سره مو مرستې وکړئ. همدا د مرستې وخت دی. تر دې بله ښه موقع نه راځي چې زه او تاسې خپل هغه وطنداریتوب او خپل هغه غیرت او خپل هغه وطنداري له دوی سره ثابته کړو. هر څوک چې هر وسی کېږي، راځئ له دغو خپلو وطنوالو سره ملګري شئ، لاس ورکئ، لاسنیوی وکړئ. دوی مال، جایداد، اولاد، کورنۍ ټول له لاسه ورکړي دي، هېڅ ورته نه دي پاتې. باران و داسې د زلزله په یوه بجه روغله میږ ویده وي، چې میږ ویده وي د کوټه ړنګه شوه. چې کوټه چې سر کې چې ړنګه شوه، مو داسې دروازه وه، وړیکه کړکه مو دا وراکړه. دا چې پر وکړه ښځې به بېچارې ووهلې چې د څه شی د څه شی دی چې وړکې مړ شو. د یو وړکه به داسې په وړکې دغه په خلوص کړو. غږ به وکړه چې تخته وړکې او دی مو ورارینه دي، مو ورینه دي چې در خبر کړه چې دغه بل بچی به چې وکسه ووید، بل بچی دا به چې غونډ کېري دا ړنګې دا ورینه به دا غونډ کېري نه. د فامیل د څوک شهیدان شو؟ 11 کسونه 12 کسان 11 کسونه چې شهیدان شو او تن لاس به د زخمیان شو. څومره قوي 11 څوک دغه به ذات چې مو تر زمان دي ځنه به ورینه دي میټر قبیلای میټر قبیلای ځنه به تر زمان ځنه به ترینه وي، ځنه به ورینه وي، ځنه به ورارینه وي. واقعا سخته ده. په د افغان باندې قیامت تېر شوی دی. د ده درد
ډېر سخت دی. 19 غړي د کورنۍ د چا ووژل شي، هم په زلزله کې بې ګناه بس پراته یي د شپې، او داسې سخت حالت پرې راشي لکه قیامت چې راپاڅېږي، هر څه ړنګ هر څه ویجاړي. عطا ورور تللی دی پکتیکا ته، هغه ځای ته ورغلی دی چې کوم ځای کې دغه کورونه ړنګ شوي، دغه قیامت تېر شوی دی. د هغه یو څو نفرو سره یې خبرې کړي، راځئ چې د هغې هغه مو واورو. واقعا به مو ودردوي. څه وکړو، کاشکې مو د خوشحالۍ خبرونه سره شریکولی. دا ستا ورور کورو؟ دوه ورونه دي دي؟ څو نفره شهیدان ورکړه؟ 9 نفره. غمونو بمی غرزی پا ودونو د یو ورونو مکمل 1 نفر نه ده، یو نفر څه ده په دوبۍ کې ده. بس د دې یو نفر په دوبۍ کې دی. دوبۍ کې څه کار کوي؟ ډریورتوب کوي. 9 نفر د کور ټول مړه شو. ټول احمد په دوبۍ کې مزدوري کوي او کور یې ړنګ شو. د کور یې 9 شهیدان. قیامت دی قیامت. پکتیکا ولایت. آیات پوی مهربان شیطای و ساتی عزت ولا چې شپې 12 بجې د افغانستان ټول او بیا چې نو بیبر پړک وشه چې پړک وشه زرا جکش ولا دم سره چې راجکش ولا بس دغه کټانه راوتله هغه ما کټاوه دغه کټونه چې راوتله دغه تور مې په دزي ولګېده بس هغه کاټه په څټ وتریاله چې کوړته وتریاله دغه دوچته غاوه ثبات و دان دراغه ما پکټه بس سیزه دل د پن کړل بس بچیانه مې سیری کوله چې دینا سیری کوله چې میر در خوس کا دوري کا आवाज نه راتل دی غری کا आवाज نه راتل بس خپل د دې پر تاسې خپل تصور وکړئ چې کله د شپې په خوب ویده یاستئ او ناڅاپه دغسې حالت راشي او کله چې راویښ شئ وګورئ چې هر څه ړنګ شوي، هر څه لولپه شوي، خاورې را انبار شوي او کوچني کوچني ماشومان مو درته نارې وایي چې ما بچ که، مېرمن نارې وایي چې ما بچ که. څومره سخت حالت دی دا، واقعا قیامت دی. برداشت یې څومره سخت دی. دوی په سترګو لیدلی، زه یې تصور نشم کولی. دوی په سترګو لیدلی، د حالت پې تېر شوی دی. قیامت دی، بلکل قیامت. الله پاک دې ورحمېږي زموږ په دغه هېوادوالو باندې، زموږ په دې دردېدلو خلکو باندې، زموږ په دې غمځپلي وطن باندې الله پاک غیبي رحم وکړي. ډېر واقعا سخت. څومره زړور، څومره کلک خلک دي. دمره زوی چې مې سړی سار کولګي وا تر اسماء ټوله بارانه ته تیرا کړله ابل اسماء ټوله بارانه ته تیرا کړله ابل خو زلزلہ هغه کور دی چې یو سړی میرو ته شو مکمل ختمیا وشوه. د دې څو نفر شهیدان شوي؟ ټول پر شهیدان شوي ته شپږ مړه 6 نفره. 6 نفره څوک وستا؟ دا که مې یو بچای و او پنځه مې د څلور یو متره و څلور مې د تره زمن وي هغه میرو ته شو خپل هر څه ختم شو. والا کور ته مې زړه نه راځي چې کور ته مې زړه نه راځي چې زه کور ته رانم. زه داسې چې بهار وای سعیدو کور ته ما ځه کله په یوه ځای کې نوستو کله بل ځای کې نوستو ځکه چې کور ته سړي ته چې برګرون شای بیا نه وي د نور بل تره مې و هر څه ختم شول. هیڅ شای نه دی پته، نه بچای پته دی نه بچای پته دی، هر څه ختم شول. دې کور دروازه باندې چې ته راننوتلې اول سترګې به یې په چا لګېدلې؟ اول سترګې مو په دغه بچي مو تر بچو مې اول سترګې مو په دغه بچي لګېدله ځکه زه په داړه نه ورنتلی دی مو ته مخ کردی شو. سخت درد دی، ډېر سخت دی، ډېر سخت. الله دې هر مسلمان وساتي. هر مسلمان د دغه مشکل تکلیف نه د هر مسلمان مسؤل. الله مهربان باچا دی. انشاءالله چې څه زما په وس کې وي دا فرق نشته چې زه د ننګرهار یم که د هر ځای موږ ټول یو افغانان یو او بل مسلمانان یو. د انسانیت بارډر نشته. نشته د خلقو ته بابر بودای دله 300 مړه کلی کورینه دي هر کلي ته دا درد رسېدلی دی. هر کلي ته
مدله ملګري مې دي ګاونډیون مې دي یغه مو ته دا پاته نه لګي چې تو څه بچونی ختم دي څرګه واقعیا جوړه ځکه چې خپل په کور کې شپږ تایشتي په خپل کور کې مې تر زمانه 15 تایشتي په خپل کې درې تایشتي په خپل کې لاسر تایشتي متعز دا معلومات پاته نه لګي چې مو ملګری څه بچون ختم دي ځکه چې از جامه ته نه یې وریاله کلمدار په دار غونډان خرڅ پردانیشت الله دې تاسو د زړه صبر درکړي دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وسات چې څه زموږ په وس کې مرسته وکوي شو خو ستا هغه بچیان او ستا د هغه فامیل هغه ژوندي کولی نه شو بس دا ارڅه د الله په لوس کې بېشک دا د ارڅه د الله ستا ایمان قوي دی ستا ته زموږ سلام دی الله دې تا ته زړه صبر درکړي څه چې زموږ په وس کې تا سره به مرسته کېږي انشاءالله انشاءالله کبھی ستا در کی زاری کبھی ستا در کی منات خدایا ته پرې مهربان شي دا کوڅه وګوره د باندې موټر تل راتلل ګوره اوس ور باندې یو انسان نشي تللی ګوره دا حال دی دغه خواته د کورونو ته کوټو ته وراتلي دي واړه واړه ماشومان درې ګنټې پکې ناست وو پرته وو خاورې په خاورو خوله کې ناست وو دوړېدلې دا زموږ حال دی ګوره دا د خلکو حال دی د غربت نه دومره ډک دي د غربت دوسو داسې لیونې کړي دي چې بیخي بېچارهګان دي په دې نه مخکې د غربت نه لیونې شوي وو شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت زمونږ دا کوټې دي دا نه دا ړنګ شوي دي موږ پلار په مزیرۍ سې تللی زمونږ درم وروڼه یې په مونه کامې هغه شهیدان شوي دي دا خو الله پاک امتراغ میش دا څرګه خوښه میش واکه بلوي دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې اوس شپه په یوه نیمه بجر زلزله وشوه که ما پلار خبر شي بس څه به وکړو درې وروڼه ستا پلار چیرې دی ما پلار دلته پورې تللی دی په ملکتي اوزا تللی دی مزدورۍ ته غریبۍ ته دا روپۍ ولږي چې د دوڼه هغه دا رسیږي کې وو ستا پلار د دې نه خبر دی نه دی خبر چې خبر شي بس به څه به وشي امیر زه څلور شهیدون خپل بوکر کې ورکړي لاس خو زخمیون ورکړي دي ټول غونډ در څلور شهیدون دي هیڅ طریقه امیر نه رانشته تاسې وګورئ په خپله کلی ټول ړنګ شوی دی اکثریت وګړي تر خاورو لاندې شهیدان شوي دي او ډېره برخه یې ټپیان دي ستاسې مرستې ته اړتیا لري ورشئ مرستې ورسره وکړئ خیریه بنسټونو سره مرستې کوئ د هغوی له لارې ورلېږئ که بهر کې اوسېږئ که داخل کې یاستئ همدا مو د امتحان وخت دی دا امتحان دی په دوی باندې په موږ باندې ناهیلي کېږو نه الله پاک دې باقي په موږ او تاسې زموږ په هېوادوالو په دغو مظلومو خلکو په دغو ځپل شویو هېوادوالو باندې باقي رحم وکړي الله پاک دې دوی ته صبر جمیل ورکړي او الله پاک دې زموږ له وطنه د غم دغه ټغر نور ټول کړي او موږ دې الله پاک نور داسې انسانان کړي چې خوشبخته او ارامه ژوند ولرو خپلو هېوادوالو خدمت کوو او خپلو هېوادوالو ته ورسیږو الله پاک دې موږ دغو فتنو نه وساتي الله پاک دې په موږ باندې ځانګړی رحم وکړي د دې وطن غم نور ډېر اوږد شو طبیعي پیښې دي جنجالونه دي اقتصادي مشکلات دي ناهیلۍ دي دربدرۍ دي اواره دي زموږ هېوادوال مسافر دي مهاجر دي اواره دي وطن دننه مشکلات دي بهر هم مشکلات دي ډېر اوږد شو دا غم ناهیلي کېږو نه الله پاک وایي چې ولا تیأسوا من روح الله د الله پاک له رحمت نه مه ناهیلي کېږئ موږ هم نه ناهیلي کېږو ای ربه تا ته مو صبر او رحمت شته دی ستا رحمت ته مو تمه او صبر شته دی موږ له دې جنجالونو وژغوره په خپل فضل او کرم سره دا مو اخري غم کړه زموږ دغو هېوادوالو ته وس ورکړه چې هلته ورغلي چې د دوی سره مرستې ورکړي موږ ته توفیق راکړه چې خپلو هېوادوالو سره څنګ کې ودرېږو ستا رضا ترلاسه کړو دغو خلکو ته د زړه صبر ورکړه استقامت ورکړه خدای ډېر درد دی ډېر غم یې لوی دی غم یې یوازې په خوله باندې بیانېدی شي تصور یې سخت دی نو تحمل به یې څنګه
الله پاک دې دغه ورونو ته چې هلته ورغلي دي دغه ټول خیره بنسټونه نور خلک چې هلته ورغلي او د دوی مرستې ته ورسېدلي دي الله پاک دې دوی ته اجر ورکړي د دوی هڅې دې الله پاک قبول کړي دا واقعا د افغانستان خادمان دي خپلو هیوادوالو په درد باندې دردېږي او وررسېږي نور نو د خبرو دپاره څه نه لرم همدومره وایم چې یا الله قدر الله ما شاء فعل الله پاک چې څه وغوښتل وشو موږ نه وایو هغه څه چې الله پاک پرې ناراضي کېږي انا لله و انا الیه راجعون الحکم لله الله پاک دې زموږ او ستاسې په حال باندې ورحمېږي